الرحمن الرحیم ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته. د نن ورځې په ویډیو کې زه تاسو ته به د ایم ایس ورډ پروګرام یا عموما د ایکسل او همدارنګه چې دی د پاور پوینټ اکسس یعنی د آفیس د پروګرامونو په هکله یو لنډ او معلوماتي او ګټوره ویډیو د سره شریکوم. ویډیو په دا رقم ده کله چې تاسو راشئ او ورډ پروګرام یا ایکسل یا پاور پوینټ یا بل کوم پروګرام خلاص کړئ او دلته تاسو ته اصلا دلته یو دغسې میسج تاسو درکې دا رقم دا میسج درکې زیاتره لکان د دې نه دغه کېږي چې دا باید رانشي موږ دلپاره ځکه دا موږ نه کی غواړي تر څو چې کی ورنه کړي او تاسو دا نشئ کولی چې دا یعنې ختم کړئ. بله طریقه دا ده چې دلته تاسو ته په سور رنګ باندې دلته یو لیکنې کړي دي مطلب چې دی ستاسو آفیس مطلب چې دی اکټیو نه دی او عموما چې دی تاسو ګورئ کلم د آفیس پروګرامونه دا ټول پروګرامونه چې کلم تاسو خلاصوئ دغه مشکل درکوي یا یې پاس یو سره علامه درته لیکلي وي چې هغه د وخت په تېرېدو سره په تاسو باندې بندیزونه لګوي او بیا یو وخت تاسو لینکونه د کمپیوټر د ایکسل کې چې دی مطلب تاسو به یو لینک دغه جوړ کړی وي یو فایل مو جوړ کړی وي او لینکونه مو ورکړي هغه لینکونه بیا صحیح کار نه کوي خو مختلف مشکلات ورکوي لږ لږ بندیزونه لګوي تر څو تا مجبوره کړي تر څو چې هغه دلته یو میسج درته درکړی دی په دې ځای کې تر څو هغه بند شي او هغه لرې شي او تر څو ته دې ټولو اپشنو ته لاسرسی په اسانۍ سره ولرئ. نو بعضې وختونو کې آفیس چې دی دا رقم چې دی تاسو باندې محدودیتونه لګوي دا محدودیتونه ډېر بغیر د انټرنیټه څنګه ختمولی شي بغیر د انټرنیټه بغیر د بل کوم څه پروسس او صحیح تاسو وګورئ ما دا خپل ختم کړی تقریبا چې دی څومره وخت وشلو چې مګر ما ته نه میسیج راکول کېږي او ښه په اسانۍ سره هر څه استعمالولی شم. نو راځئ د دغه ځای نه باید د دې اپشن او د دې یعنې مطلب دغه مشکل چې حل کوئ داسې به وکړئ را به شي مای کمپیوټر یعنې ډیس پي سي ته به لاړ شئ په دې کې به بیا تاسو دغه سی ډرایو ته لاړ شئ سی ډرایو ته لاړ شئ چې کوم یو کې ستاسو وینډوز ان د سیسټم ډرایو ته لاړ شئ هغې نه پس چې دی تاسو به دلته چې دی دا پروګرام ان فایلز ګورئ پروګرام ان فایلز په دې باندې به کلیک وکړئ داسې د دې نه وروسته به تاسو راشئ او آفیس مایکروسافټ آفیس به پیدا کړئ را به شئ مایکروسافټ آفیس باندې به کلیک وکړئ د هغې نه به وروسته تاسو آفیس 16 دی کار څوک تاسو ما سره اوس دلته 14 انسټال دی که چېرته تاسو سره چې هر رقم آفیس اوسېږي نو هغه به تاسو چې دی ابل تر تاسو یو فایل داسې یو فولډر غونه کې جوړ وي نو را به شي په دې آفیس باندې به کلیک وکړئ او بیا به چې دی لکشن د داسې راشي د او اپشن د او تورو ته راشي ګورئ دلته چې دی دا د پی او ټي داسې برابر کړي بس دغه د او دلته دا ځای ځان سره یاد لرئ او اس پی پی او ریمرز داسې یو دغه د اپشن دی په دې باندې به کلیک وکړئ او 3 ځل به دا رن از اډمنسټریټر کوئ داسې یعنې 3 ځل به دا رن از اډمنسټریټر کوئ یو ځل بیا به لاړ شئ بیا به لاړ شئ 3 ځل به داسې وکړئ دې نه پس به ستاسو آفیس چې دی په اسانۍ سره اکټیویټ شي. نو دغه یو اسانه طریقه ده د دې نه وروسته به ستاسو آفیس کوم ستونزه نه لري او هغه کوم بندیزي چې په تاسو لګولی دی هغه کی چې درنه غواړي هغه به نور دنه نه غواړي نو ډېر اسانه او مطلب مفت تریک دی نو په دې شکل زده کولی شي. مننه.